در حال حاضر در بیش از 6000 هکتار زمین در ولایت هلمند باغ‌های انگور ساخته شده که از این باغ‌ها حاصلات بسیار نسبت به سال گذشته به دست آمده است. باغداران هلمند هرچند از افزایش این حاصلات خرسند هستند، اما از نبود بازار مناسب و سردخانه‌ها برای نگهداری فرآورده هایشان ابراز نگرانی می کنند. صاحب موږ په دغه باغ کې 14 رقم د خارجي انګورو په نامه لرو او هر کتار هم جلا جلا دی د نتیجه ورکړې ده چې بالا باندې شي د نتیجه ورکړې ده که په بار بل ځای ته ورکیږي که دغه ام په کلکواله سره چې وخت مقصد تر میازان لا واوړي دا دوی نه خرابېږي. شاش کال خو د سیاسي ورکړې دي چې ډېر شاسې ورکړې دي وانګه د چې مارکیټ شي نه لري بازار و دغه نه لري اصل بيخي ډېر خوندور اصل ورکړي. اما رئیس زراعت هلمند میگوید انگور این ولایت زودتر از دیگر ولایت ها به حاصل میرسد و در سطح کشور از بازار خوب نیز برخوردار است. بر اساس آمار ریاست زراعت هلمند امسال از باغ‌های انگور این ولایت نزدیک به 91,000 متریک تن حاصل به دست خواهد آمد، مقداری که نسبت به سال پیش 10% افزایش را نشان می‌دهد. چې 6 کال به موږ د ولایت په سطح باندې 10% د انګورو په حاصلاتو کې زیاتوالی ولرو. 9,440 متریک ټنه کلنی حاصل موږ تخمین شوی دی چې په هلمند ولایت کې به د انګورو تولید موږ ولرو او نسبتاً د اوس نرخونه د دوی مارکیټ هم ښه دی. اسوی هم مسئولان ریاست زراعت هلمند از تلاش‌ها برای کشت نباتات جدید و ایجاد باغ‌های بیشتر به هدف بدیلسازی کشت کوکنار در این ولایت خبر می‌دهند.